अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि युवी वर دا سوال کړی دی چې په ډرایوینګ دوران کې هغه ته بار بار خوب ورځي نو هغه ته څه کول پکار دي تا ته په ډرایوینګ کې ویلي خوب درځي بار بار رسو څه په دې مو پوهې کم کچېرې خوب درشي بیا به څه کوي په دې به مو پوهوم صحیح شو نمبر 1 شی دا دی څه ډراور سړی به کله په ډاکې خېټې ټیکاله نه خوري هغه به خامخا لږه ټیکاله خوري هغه وجه دا چې په ډاکې خېټې ټیکاله وخوري نو ډایرکټ خوب درځي صحیح شو څه خوب درشي بیا لاړ شه خوب وکړه بیا ډرایوینګ ونه کړې دویم شی دا دی چې کچېرې تا ټیکاله یا چې شی خوړل اسکلي نه دي نو تا جسم کې توانایي کمې راځي پوه شو بیا تا خوب درتلی شي صحیح شو نو ټیکاله به خامخا خورو خو کمه بخورو صحیح شو که هغه دوران کې خوب دې راغلو بیا ته لاړ شه چې شی وخوره بس کا لږ پوه شوې نو تا به انرژي جسم کې برابره شي پوه شوې بیا به ته ډرایوینګ کولی شي دویم شی کوم دی هغه دا دی چې ډراورانو خوراک ډیر بهترین وي هغه ته چې ته لړ شي هوټلو موټلو کې خټي کاله ملويږي یا کچوک پسنجر ور سره روان وي نو هغه ورنه خټي کاله خوري صحیح شو خود دو خوب ټیک نه وي نو کله هم کچا سره تاسو لاړ شو تاسو ځان ته کمفورټیبل ځای ګورو خځه ګورو چې کې تاسو آرام پوره کی کچېره تاسو آرام پوره نه دي نو پسنجر ته وایي چې آرام ما نه دي پوره زه ډرایوینګ کوم اسینه ته ما نه سي ډرایوینګ ونه شي ځان به مړ کې ما به مړ کې صحیح شو کچېرې ته پسنجر ته دا خبره وکړي چې ما خوب پوره نه دی ما ته یو غنټه یو نیمه نور ټایم راکړه چې ځان ریلیکس کړم بیا به لاړ شو پوه شو نو هغه ته نه کوي هغه نه علاوه کچېرې یو نیمه غنټې نه زیات ته مسلسل ډرایوینګ وکړي ته بلډ سرکولیشن ډسټرب شي هغه د وجې نه هم ته خوب درتلی شي مسلسل د ایر کنډیشن ته څه لګېدلی وي پوه شو دي نه هم ته خوب درتلی شي صحیح شو کچېرې ته بیمار یې کې څه بیماری دی څه رنځوري دی تا طبیعت ټیک نه دی هغه د وجې نه هم تا خوب درتلی شي نو کله هم چې تا خوب دی راغلو ته داسې چل وکړه چې اول لاړ شه مخ لاس وینځه لګې چای مې وڅښه که هغه سره تا طبیعت برابر شو خو ویل اینډ ګوډ صحیح دی که هغه سره تا طبیعت برابر نه شو نو ګاډی به ښه مزیدار سیف ځای کې ودروې چې ته پولیس سټیشن مخ ته یې ودروه چې ته پمپ کې ودروه هغه ځای کې ودروه چې خلکو امد و رفت زیات وي پوه شوې او ښه مزیدار ورکې سملا خوب وکا خدا یاد وساته کله هم سٹارټ گاډي کې ایر کنډیشن د اون وي هغه کې ته خوب ونه کې صحیح شو اکثر گاډو کې به اور لګیدلې وي پوه شوې یا کله کله د کاربن مونوکساید نه راغلي وي پوه شوې هغه د وجې نه تا طبیعت خرابېدی شي او هغه د وجې نه ته بېهوشه کېدی شي او مړېدی شي صحیح شو دې د وجې نه به ته څه وکړې ګاډی به سویچ اف کړې ایر کنډیشن به اف کړې شیشې یې دوره کولا وکړه پوه شوې چې تا ته هوا رسي وینټیلیشن رسي ورکړي پوه شوې دوې شیشې لګې لګې کولا وکړه خو ته چونکه تا لاس نه شي رانباستی به داسې طریقې سره یې وکړه چې ورکې ژوندی پاتې شي او تا ارام مکمل شي که هغه نه علاوه تا ته بیا چې د ارام دپاره ځای ملویږي جومات مومات ملویږي نو هغه ډېر بهترین دی هغه کې ته خپل ارام پوره کړه او هغه د بعد بیا ډرایو وکړه ټیک شولو داسې ویډیوز دپاره ډرایولوجي سبسکرایب کړه مننه باد